السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو خو تاسو به راته روغ جوړ وایي. زه یم سید الله ثاني ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نوې ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د نړۍ هره ژبه پښتو ته وژباړو. ملګرو که تاسو د موبایل په هر سایډ کې کوم هر ډول ژبه وي، که هغه انګلیسي وي، که هغه عربي وي یا دری وي، چینایي وي، یا بلکې د نړۍ هر یوه ژبه وي، د موبایل په هر سایډ کې یوازې کاپي کوئ او ترانسلیټ او ترجمه کوئ ژباړئ پښتو ته په ډېرې اسانۍ سره. که هغه په واتساپ کې، که ټلګرام وي یا براوزر وي، هر ډول براوزر کې کوي، تاسو په دې ډول لیکنه ژباړلی شئ. خو مخکې له دې چې ملګرو ویډیو پیل کړو، یوه یادونه کوم چې هغه ملګري چې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي دي، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب ورسره خوا کې د ګنټۍ چې راځي دا هم ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول راورسېږي. ملګرو راځو لومړی ویډیو پیل کوو، وروسته تاسو ته د اپلیکیشن د ډاونلوډېدو طریقه ښایم. په هغې کې ځینې مهم سیټینګونه دي، هغه هم تاسو ته ښایم. ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. ښه نو ملګرو کله چې تاسو راغلی، زه مثلا اوس راځم واتساپ ته. دلته چې کوم میسیجونه شوي دي هغه زه تاسو ته ژباړه درښایم چې څه ډول موږ ژباړلی شو. مثلا دغه یوه لیکنه ده، تاسو وینئ چې چینایي ژبه ده، چینایي لیکنه ده. زه اوس دغه لیکنه تاسو ګورئ، دا ژباړمه. دلته تاسو داسې پیسټ کړئ په واتساپ کې. په دې ځای کې دلته پاس کوئ چې درې ټکي چې کلیک وکړو، دلته کافي نه راځي. په دې کافي اپشن تاسو وینئ، شنو اپشن چې کوم د ټرانسلیټ دی هغه راغی. دلته موږ ته تاسو وینئ چې هغه چینایي ژبه یې پښتو ته وژباړله. ملګرو تاسو دلته وینئ چې چینایي ژبه ده پوره یې وژباړله مکمله. تاسو دلته وګورئ، یعنې چینایي ژبه دلته وژباړله. په دې طریقه تاسو هره یوه ژبه پرې ژباړلی شئ. تاسو وینئ دلته چاینا لیکل شوي دي. همدارنګه زه اوس راځم یوه بله ژبه هم تاسو ته ښایم. تاسو دلته وینئ چې هغه یې پښتو ته مکمله وژباړله. ملګرو زه اوس راځم دلته یوه بله ژبه هم تاسو ته ښایم. موبایل په برسه دلته یوه بله ژبه ده. کومه ژبه تاسو ته وښایم؟ دا ډول یوه ژبه شاید تاسو هېڅکله لیدلې هم نه وي. دلته دغه شین د اپشن راغی ټرانسلیټ، په دې چې کلیک وکړئ دلته تاسو وینئ چې دغه ژبه هم موږ ته اوس ژباړي. تاسو وینئ چې دا ژبه هم پښتو ته وژباړله. یعنې دا کومه ژبه ده؟ مارتي په نوم ژبه ده. کیدای شي تاسو یې نوم هم نه وي اورېدلی، دا یې پښتو ته وژباړله. تاسو وینئ ملګرو دلته پښتو ته ژباړل شوي ده. دا زموږ ته یو ایمیل راغلی، هغه هم ژباړلی دی، سید الله لومړی زما نوم دی، ورپسې ژباړه. او دلته اوس راځو موږ دغه عربي ژبه ورته ژباړو. څنګه کولی شو د عربي ژبه پښتو ته وژباړو؟ همدې طریقه تاسو هم کولی شئ. کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ او ورسره خوا کې شین د ټرانسلیټ اپشن راځي، دغه اپلیکیشن دی، هغه ټرانسلیټ انسټال طریقه په اخره کې درته ښایم. نو تاسو وینئ ملګرو دلته چې هغه عربي پښتو ته وژباړل شوه. دلته کار پرې روان دی، ژباړل کېږي. انټرنیټ هم له سلو د عربي دلته تاسو وینئ چې عربي ورته لیکل شوي ده، هغه هم پښتو ته ژباړل کېږي. ملګرو یعنې تاسو هره ژبه په دې طریقه ژباړلی شئ. اوس تاسو وینئ هماغه ژبه موږ د ګوګل څخه ټرانسلیټ دغه لیکنه کاپي کړې، دغه موږ ژباړو. اوس زه راځم ملګرو تاسو ته انګلیسي درښایم چې موږ انګلیسي ژبه څنګه ژباړلی شو. انګلیسي هم په دې طریقه ژباړلی شئ. بالکل هره یوه ژبه چې تاسو خوښېږي په دې طریقه یې ژباړلی شئ. زه اوس راځم دلته تاسو ته درښایم. تاسو وینئ دغه د کرکټ په اړه یو کومه خبرتیا وه، هغه موږ پښتو ته ژباړو. اوس دلته انګلیش تاسو وینئ دلته پښتو ته وژباړل شوه هغه لیکنه. ښه اوس راځم ملګرو تاسو ته د دې اپلیکیشن د ډاونلوډ کېدو طریقه درښایم چې موږ څنګه د اپلیکیشن پلی سټور څخه راډاونلوډ کولی شو. ملګرو کله چې تاسو پلی سټور ته راغلی، دلته به سرچ کې ورته ولیکئ چې ټرانسلیټ به ولیکئ او سرچ به یې کړئ. ښه نو ملګرو دا مې چې کله ولیکل، کوم ځای کې غلطي شوې ده، دلته ټرانسلیټ به ولیکئ او سرچ به یې کړئ. کله مو چې دا سرچ کړی دلته به تاسو ته اپلیکیشن راوړی. موږ دا اپلیکیشن لږ مخکې ډاونلوډ کړی، اوس نوی اپډیټ به هم پکې راغلی دی. ما تر اوسه اپډیټ کړی نه دی، خو تاسو به له دې ځای څخه نوی ډاونلوډ کړئ. یعنې ټرانسلیټ دا یو ډېر ګوګل ټرانسلیټ دا یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. تاسو دلته ښکته راشئ، دلته ګورئ 4.4 د ریټینګ دی او 500 میلیونو کسانو دې ځای څخه ډاونلوډ کړی دی. زیات ډاونلوډ لري. تاسو به هم کې شاید دا اپلیکیشن له ځان سره لرئ، خو په استعمال طریقه به یې پوه شوي نه وئ تر اوسه. ښه نو زه اوس تاسو درښایم. زه دلته راځم د اپلیکیشن اوس را خلاصوم. ګورئ ملګرو موږ اپلیکیشن را خلاص کړ. دلته
دلته خو انګلیسي لیکل شوی د لاندې ځای کې سپانیش ژبه چې کوم لیکل شوي دا موږ په بدلوو پښتو ته. دلته پښتو ژبه ورته انتخاب کړئ. دا مو چې کله انتخاب کړل دلته به راشئ د کونج کې 3 خطونه چې کوم ښکاري په دې به ورته کلیک وکړئ دغه ځای کې، او لاندې ځای چې کوم دلته سیټینګ اپشن ښکاري په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ، او دلته د سر کې اپشن چې کوم ښکاري ټاپ ټو ټرانسلیټ په دې به کلیک وکړئ، او دلته پورته 2 خانې لیکل شوي دواړې به ډکې کړئ. دغه که چېرته دته سو ډکې نه کړئ هغه ټرانسلیټیشن اپشن چې کوم دی هغه به ستاسو د موبایل په یو خوا کې بیا نه راځي. دلته به تاسو اوس راشئ تر ټولو د مهم سیټینګ چې کوم دی هغه دلته دی د انګلیسي چې کومه لیکل شوی په دې ځای ورته کلیک وکړئ، او دلته پورته لیکل شوي دی ډیکټیو لانګویج، تاسو به ورته ډیکټیو لانګویج انتخاب کړئ. تر ټولو مهم اپشن یې دغه دی، که چېرته تاسو ډیکټیو لانګویج انتخاب کړئ د نړۍ هره ژبه پښتو ته ډایرکټ ژباړي، د دې خوا کې به حتما ورته پښتو انتخابوئ، هغې خوا کې به ډیکټیو لانګویج د نړۍ هره ژبه تاسو ته پښتو ته ژباړي. ښه نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک او شیر کړئ له خپلو ملګرو سره. مننه، ښه وخت ولرئ.